یو صحابي د رسول الله مبارک څخه تپوس وپوښتنه وکړه چې قربان د الله نه زولې قیمت به کله وي؟ نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې تا د قیامت دپاره څه تیار کړي دي؟ د صحابي ورته ویل چې قربان د الله پیغمبره ما خو د قیامت لپاره نور څه نه دي تیار کړي، لیکن زه د الله رب العزت سره او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت لرم، بس صرف همدومره. رسول الله مبارک یو ته عجیب ټکی ویلی دی، زموږ لپاره پکې لوی درس و عبرت پروت دی. ورته یې وویل انک مع من احببت، د بخاري شریف حدیث دی، روایت د بخاري دی. ته به د هغه چا سره یې چې د چا سره ستا محبت دی. صحابو د رسول الله مبارک سره او د خدای د دین سره د خدای د کلام سره د پاک رب سره هغه محبت ولو چې تاریخ درنونه د دې پر قرباني پر هر قرباني باندې بیل بیل شاهد دي. د دې قبرونه چیرې جوړ دي؟ دې چیز کول د صحابه کرام زموږ په وطنو کې چیرې د مکه معظمه او مدینه منوره نن په جازو کې خلک ګرځي، په میاشتو د پښو سفرونه دي، د بودګانو سفرونه دي. مخکې زمانه کې په مټشانو په ګوټو کې خلک ورتلل، کښتیو کې میاشتې به سفرونه کول. دا د چیز لپاره راغلل، لیکن موږ چې بیا خپل ځان ته ترازو ولګو زموږ محبت د چا سره دی. علما د دغه حدیث شریف په تشریح کې لیکي وایي که د یو چا محبت د داس سره ولو لکه سروزګرې ښځې څوک خوښوي، څوک ټوکې او پسخندو ډرې خوښوي، بیا د بې معافي ډرانې خوښ په دا دته ډېر خمش خلک ګرځېدلي، د چا تړونو ډانسونه خوښ، د چا هم دغه رنګه نور دی کیلو د ګینو د فوټبالرانو د کرکټانو مثال درته کنه. ورزش بده خبره نه ده، لیکن د داسې خلکو سره د انسان مینه محبت دی. نبی علیه الصلاة والسلام بارک ورته وفرمایل انک مع من احببت ای ملحق بهم حتی تكون من زمرتهم. ته په هغه چا پسې مشلې د چا سره چې ستا محبت دی. نن زموږ نظر چیرې دی؟ غواړم د چا ژوند کوم، د چا ژوند خپل ژیرې خلکو ترکولی دي، ژیره نه واجب ده. د رسول الله مبارک سنت دی، د رسول الله مبارک شکله او د رسول الله مبارک نمونه ده. ټولو انبیاء درلودل، ټولو انبیاء علیهم الصلاة والسلام، یو نبی هم داسې نو چې هغه کې دا ښایسته ژیرونه درلودل. په ژیر باندې انسان د ښایسته نه وځي. لیکن موږ تاسو بیا هغه څه رقم کړي نو ژوند غواړو دا شانتي چې هغه بالکل د شیطان په شکل باندې، لیکن آخر ته خاتمه او مرګ نبی علیه السلام څنګه چې ژوند کوي هغسې به مرګ ته راځي. صحابه کرامو ځان داسې جوړ کړی و چې دلیل یې څه به څوک راغلی نبی علیه السلام بینه کې پېژندي. ځکه ټول یو رنګه انسانان، ټول یو رنګه کپړې، لباس او حتی ناسته پاسته خبرې. هغه به تپوس وکړي چې په تاسو کې د الله پیغمبر کوم یو دی. سبحان الله. یو صحابي دی د سفیر په شکل باندې یو لوی په هغه ټیم کې قوم لتللی دی، هغه کې بیا ډوډۍ چې راخلي نو یو ګوله ځینې ولوېدل. د کسرا یا د قیصر په دسترخوان ناست دي، د باچانو د امراو او د وزیرانو او د سرمایه‌دارو د کش فکر ګوله راپورته کوي. څنګه د ملګري په سیډ وایي به راورته وایي چې دا د دوی په دغه په نظر کې سپک کار دی، دا د وزیرانو دا ډک دسترخوان دی. مثال د دې ورته کتل باره ورته اترکو سنت حبیبي لهؤلاء الحمقى، د دې خرو د دې ایوانانو لپاره زه د خپل حبیب سنت تر کوم پرېږدم. دغه سنت خدا دی چې هغه لسوي ګوله برته راپورته کړم
سبحان الله. الله کوم عزت ورکي دنیا او آخرت. لقد رضي الله عنهم اجمعين. خدای دې زموږ دنیا هم نه خطا کوي او آخرت هم. زموږ ډیر کړونه داسې دي، ډېرې خبرې دی چې نه به مې دنیا سي نه به مې آخرت.